چې قیامت سو وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علماء وايي چې د منځ وخت څو وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. زمکه کې چې صد دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې ده دا به ټول بار راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې زمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بداغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه وکړي او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې را پاسي. اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نشي. ټول ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټول ورځ زمونږ لاسونه سکار کوي. دغه هر سړی خپل گریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بل ډله برا پاسی چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه بار روزي. یا الله دا سوق دي و بداغه خلق دی چې په دې خلای چرته حلال نو خوړلی او دې خېټه ته حلال نو تلی.
د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې را پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګور هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو الال خواره بدرته هغه خلق هم ښکار نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده. نو مون خوی مردار خواره د شراب و تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پودر او تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکا مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو علال خواره هغه خلق هم نه دي. په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي. زدا تپوس کولې شم چې لکه ستا د کوره وظیفه رااله دا دې په څه ګټلې ده؟ دا دې کم ځای نه راوړې؟ ستا د کوره ترکاري رااله دا دې کم ځای نه پخ کړې ده؟ زدا تپوس کولې شم. نو عرض مې دا عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمون په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خخکړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا سوق و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغ نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا پر روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله را پاسي. یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې په دې خلا به دو مسلمانان جنگول په دې خلا د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي
بل به کوه په دې خلک نستو دو به په جنگول دو به په جنگ کړو دو به تماشا کولا نو دې خله ټول زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ذکر د قبر نه را پاس بیا نظر اوس غلاوه تاسو چې زمون خله ټول اورس څه کارونه کوي دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی دا زمونږ ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه را پاسي عزیزانو یو بل ډله برا پاسي چې دا هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلې بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دی هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او خزوا نو هغه به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه بجای وا نو چا مالک ته ډیره تنگ شو نار وخت به ورته فټ مونالت آخر کې ورته ویل په فټ مو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پریکړې نشي په فټ مو نالت بجای نه شرمېږي سو پورې دي چې په بیخ کې ته پوزه نه پریکړي نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس ته چې په تاوده طبقی خو کې نه پرتګیستلی او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وې دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه او شوي چې تاسو دې جمعه ترازی او بو پکې نه ها سو جمعه او شوي اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جمعات کې درې جمعه او شوي چې وبنئ خلق بیا ودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچولې شي ها نو چې دما جمعات سره دال ده نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای عمل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څخه د خزم خدای ملشه د خزو د لونم خدای ملشه کپرانا ورځ استاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه چې پلارا کړتو نه کې زمونږ باچې دا نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو لونه براټینګ نه کوي لونه دا زړې خزم دي دا بدرته وي چې زا چی چړه
طلاق میکړي نه زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپل پچاکو وهي نو زخم په خپل سټا او د ځان علاج په خپل کوا نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمینانی د زړه بې چینی الله دې امان راکړي دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټه ایس ډی او ورته ناراضي اور سیر ورته ناراضي ملک وبوړي دانن درې سلور جمعې وشوي د بالا مانای ته د دې میر کار نو چې راغلی چې دلته اوبه ولې نشته ها د دې کار نو ایس ډی اوګان راغلی وي انجینیران راغلی وي چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون میں یو انجینئر ته ټلیفون کوم مالا لنډه پروډم کندې کنستی دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ ا د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپک تختې نشته نو ډېرې خېدي ما نورې کندې پکې وکړي چې ټانګه کې تیرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړی ته وایا چې دا ناله وایا کا دروغه ته وایا دلکه د علاقه وایا کا ماشکی ته وایا کا د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه علی 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبلونو باندې چې کوم اپریټران لګولې دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا قبره چې دا د بی ډي سیستم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبل اپریټر چې ده ا د کونسلر پر کټه ده زمونږ د باغوانانو ډېرې اپریټران چې دي دو ورځې نه ایو سبزه والا د غراشي ماشين چالو چې ټیوبل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباہ او برباد شه تا چره اچانک چې کړی دي د اپریټران چې په ډیوټي موجود شته کني نو په ډیوټي چیکینګ خو به هغه سړی وکي چې هغه د خپل خېټه درک پسې نه ګرځي اسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو بم غواګانې میخې ګډې چیلې دا خو بم لیدلی چې سریږي کنه
په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلی دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلی ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو ساروی بل ساروی ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلی بچی دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپل خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان لمې څه پیدا کړي نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جی فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړي ته ورکي او ورشي کمیټۍ ته او دا غټ غټ راوباسي راوی باسي او د سرمنې خمچین در سرای او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېږه دا غوګونه په دومره وپړسه چې ته دې دپاره چې ته به ناستې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کې نه څه ویرېدئ خدای موال دا علاقی ویانای دا ډکی او په کورونو وراوړي الکه دا ویانای دغه کوي ورشي اسی داسې بیلچه کې راوړي په دې غاړه کې هغه بیا سرکوي نه چې کې بیا چې وچی بیا ویانای ته ورغړي بیا واورا کټکولیان برتی دي تنخواه اغسته کیږي او په موقع کټکولیشتا نه ټول ملک دا سے فراډ او دوکا دا ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک بسرا ټینګي دا ملک بس ټینګي چې کوم ملک د بې ایمانه او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک بسرا ټینګي ملک خو به هغه را ټینګيږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپل ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداری نشته ابل ورځ راته چاوي وی چې مولانا صاحب ایمانداری د ملک نوال وتا دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندۍ لري مال دغه له خدای د ټولو نه مخکې مرض راوي د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی موده نه را روان دی سحر رانه یو سړی تپوس کړو چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي یوم په عربی کې ورځې ته وایي او دین چې ده په عربی کې جزا ته وایي دغه ورځ ته
یوم الدین ولوی زکه چې دا ورځ د جزا ده ار سړی ته به په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه دې ورځ ته یوم الدین وایي عزیزانو بلا خبر باس نن پکې داده چې په دغه ورځ باندې با دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وی چې حساب به کله شروع کی په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر او دا خلق چې دې دا به په ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي تقاضا بداو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمون فیصله د جهنم ویم چې جهنم تلاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري علماء لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي الله دې امان را دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام تبور شي ورتبوي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وي راشه زمون شپارسو کا او الله ته وایي چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم عدولی کړو الله را تویلیو چې فلا تقربا هذه الشجره دی بوټی ته ور نږدې کی او زه نږدې شو نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکو هم د یو ټکی د وجه د الله مخ ته دراتلو نه انکار وکړي نن ستا په ملک
لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي لکها چې د مرګ نرستو با زما دا پیر چې ده دا ما جنت تبوز او زما د پاره با خدای سره جګړه کوي او ما به په بخي لکه مسلمانانو دا عقیده ده بلکې د لکه مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کوم کار نشي کوله نو دا پیر کوله په دې قهر دنیا گرفتار ده یو عجیب درته وای د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې غړي نامای په دور سیخي چې دا د زیارت اورس ته نو درې ورځې په زیارت باندې دمې غړي نامای په دور سیخي او درې ورځې ډمان او قوالیان ناستی په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناستی او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناستی نو اریا ورزیا پیر ته سجده وکي او هغه پیسې ورکي او بیا چې کوم ده اډم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي دا دا اورېدو خبره درته نه کوم زار کار ما په خپل لیدلې کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې سکي نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی ما ته معلوم دي چې هلته سکي کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی ما ته پته ده کدا انګريزانو د ګلجی تپوس را نه وکي نو ما د انګريزانو تقریرونه په ګلجو کې اوریدلې دي ما ته پته د دغه پیرانو مجلسونو ته زتلې ز پکې ناشته او دا منظرونه ما پسترګو لیدلې دي اندازه وکړئ چې دوپړای او باجی پیغمبر دی ته مزامیر او شیطان ویلی دي دا د شیطان سرود دی او یو قبر ته ولی او بزرگ و او داغه په قبر باندې د ډمان کینولی دي او دوپړای او باجی پیغه کې او دا قوم زرګونه ورته ناست زرګونه قوم سکه خزي ورته ناست دا لچره خزی بوتل غریبان په دې رنگ کې خزی چې له لچرتوب تبوزي د معتبرو د خزو خو حال موایا غ تاسو ته پتا نن را تسار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلی او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربند خزي چلی نو ماوي چې زه سوکم ما زه سوکم دا زما کار دی
زه خو به تقریر کې وایم د مور مړو پلار مړو ته بیا زما تقریر کده سی ای ډی پر ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپی لاړ شي نو دې حکومت کې داسې سړی شته چې فوراً په باندې ایکشن والی او په خپل د یو عوامي سړي په شکل کې سینما ته لاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فوراً هغه سینما سیل کی سیل نه بلډوزر ورته راولي او پیاواري کدا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وې او په دې ملک چرته د انسانيت حکومت وې نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټای سره مرګري او د پیپل پارټای حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره زکه مرګري وجه درته وای ما په بجلیګر کې د جمعې مونږ کولو هغه افسران وایي چې دلته مونږ د مونږ بندو دا سرکاري زید او د بار خلق دې زې ترازي معلوم بسنګ بندې بجلیګر خلکو ته مې وایي چې څنګه چل کوي ویلې ځان په وجنو لکه استاد ته جمعات کې زوې ما چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان په وجنو وجنې په ها نه نه ټول وای اوس هم د دې گیټ له بار او باس او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغه سره کوته کیوي کستاسو لارې معلومه شو چې په کومه لار منډې کړې نو زما په دا مخ تو کوي ما ستاسو په هر رنگ تماشې کړې دي په هر رنگ دا سه یو ځل راته په جلوس کې وې ویل مولانا سه ورزو په دې ګورنمنت هاوس مالا لکه ساړه خوري ویل نه او چې په دې پل ورخاتو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکی ولې ما تا مرګر وی چې ټینګې غمدي پولیس سره ډېر لګروستو ګوره چې روستو مې کته څوک نو نو اسیم تاسو یا شیخان میخانی تاسو به د خپل منډه په دغه کوساو ګورئ لارې بدر نه غلطي ما پار رنگ په دې قوم تجربه کړې پار رنگ نو ما ته وی چې نه څنګه به بند ایران ما غ جرنیل ته ویل چې نه به بندو ول نه بندوي مالنا ول سبب زرازه سبا لراله د بجلیګر سلور نیم سو کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخت او پلاس کې او په وردای کې لخت داسې او خزوله ویل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے او بار فوجی غارت ودرول او چې ټول خلکو د فوجي غارت توکته ټول دی فودره چې نه دی کې د پکار زی आवाज ولاړ پاتې شو جرنیل مال لخت او خذل مولانا صاحب ابھی التزر علم ماغی سره ودره مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے تاسو خیال راغی نو خبر دادا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا پوښوي مونږ هم کا نور سني تعویز ماویز لا او دم مملا ورمرګری جډه راخده چې د قوم منلې دا بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی بندي او ک بمبه ماتي ډیره خدا خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار
هیله خوان کړي دي خوان یو را منډي وي جی چیک سره ډېر شکر تاک وی اشناله پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کچ ور میږي مات شي تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي رنگ به درته خیر زه خو عمرم تیر دے مړبم یا بجوندې ما او درته به وخم او د قبر نه به आवाज نشم کولای چې مزه وا بیا دام درته وایم چې دا موای چې مونږ په پلانې غلط کار نه وکړي دا الله قهر او عذاب چراشي په دې بالا مانای چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جمعات ته ما وړه دا आवाज کوي جمعات د ټولو نمخ کې ورانه په د موسی علی السلام په قوم چې عذاب راغې ځوانان پکې بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علی السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو موسی علیہ السلام ور چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي ویلي دوی دی غلط تکتو منه کول نه دوی ورته کته نو چې عذاب راشي مولا او سپینګری او میا او باچا به پکې نه ګوري ټول به د مخه بس نو دا د اخر زمانه سیلاب او وفات چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او به ګورئ چې تاسو سره څه کیږي نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګورا هر فیصله غلط دی آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه او شپه ورځ په ډمانو کې ناس دا برازي او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشی چې تراشه زمون شپارس خدای توکا نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي طوفان پراغه ټول قوم می تباہ شو نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې ده هغه به انکار وکړي دا قوم بیا ابراہیم علیہ السلام تراش هغه به انکار وکړي موسی علیہ السلام د ټول پیغمبرانو باندې بدا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو آخری کے بدا قوم راشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فورا بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې دی او د قیامت په ورځ به روبا سم خدای ته به پیش
چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوسې درته وایم الله به وی وای څه وای وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوته کې دا او زه به جنت ته لېږم تاسو خیال راغلی نو عزیزانو عرض می داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به چې په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تللې کیږي به په څه شکل دا د چې د نن نه وته نو د عین اعلان دی اخپداسي میټاو کړه نو چې عین لاندې د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې د نن نه وته بادشاہ ورته وی چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وی چې ما سدي لیکلي وی تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه زما شیرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دي لیکلي وی بادشاہ سلامت د سره من غواړم ته په خپل دا شعر لګوګور نو د خدای عین لاندې خپوالی و حمزه ته جوړ کړ نو د زاعن زاء جوړ کړو زاعن زاء چې بادشاہ وکته نو هغه عین نو حمزه نو معنا دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند کو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوند کو عامل د سرو زرو د خالصه په غاړه کې بادشاہ ورکړي 1000 روپے دلای نام تاسو خیال راغلی عقل دې حد ته رسیدلی عین بو لاندې خپل اوله زاع معنا زاع کېدل فضل کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل به یو بادشاہ دې عقل دې بادشاہ دې مئے والا چارا و مئے چې مئے والا راوړو نو سچل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکه یې لکه 15000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15000 روپے په یو مئی ورکه ته خو به خزانه بیړه تباہ کی یو مئی راوړو ته 15000 روپے نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کړه میانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې تی پښتنه او کدي مېګرنا چې دا مې نر دې کا خزره کله ویلې چې نر دې نو مونږ وایو چې مونږ ته خزه مې په کارو 15000 روپے واپس او کله ویلې چې خزه دا نو مونږ وایو چې مونږ ته نر مې په کارو 15000 روپے واپس بس په دې چل به روپے واپس وال بادشاہ ول ډېر خلا چا سړی را واپس کو هغه ورته چې الکه دستا مې نرو که خزا وا ویجی دا زما مې چې دا نرو نه خزا وا دا نر خزیو بادشاہ خزی ته وکتل ویلو سوال ورکه ول 15000 روپے نام نور تاسو خیال را عقل دی حد ته رسیدلی کما اوس پیمان وای
په ایمان وای چې تاسو دلته د جمعې منځو او دی جمعات نه باروز یو څوک درنه تاسو کی چې دا د جمعې منځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ده یره کدا تاسو له ورځین زړه د سړی زوی کدام ده چې تاسو د دې جمعې منځ کو نو د جمعې منځ کې دا جمعې منځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تاسو چاو کو چې دا د ماسپخین خو اصل سلور رکعات فرض دي دا د جمعې دوه والی د جمعې دوه والی کدا تاسو درنه دل تبار چاو کو تاسو نه ده نو د عرب عقل دې حد تر رسیدلو او سره د دومره اوچت عقل او د دومره اوچت فهم او د دومره اوچت کمال قران ورته اعلان وکړ قران اعلان وکړ چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله کتا سو په شک کې چې دا کم کلام زماده پیغمبر بیانای چې دا د خدای کلام نه دی که په دې شک کې نو فاتو بسورة من مثله یو صورت د پشان پیدا کړي نو تاسو پرشتیا ان اعطینا کل کوثر دا په ټول قران کې وړو کې صورت د دې عمر یو وړو کې صورت هم جوړ کړي د دې پشان نو تاسو په سچ او دا قران چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کې خو او یې منلا چې د دې کلام جواب نشته نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو د دومره عقل سره او بیا اسلام راوړو نو دانن قران او حدیث چې تاسو سره بالکل کمپلیټ هغه سي محفوظ دی چې څنګه نازل شوه او څنګه ویلې شوه دی دا د دومره اوچت عقل برکت ته به څه است عقل بسي بیا په پاکستان کې عقل لټه پاکستان قوم کی که عقل وے د دې قوم وګوره هر فیصله غلط هر انتخاب غلط ہے ہر تجویز غلط ہے دس ملک دے نن اخبار کی په دروغ چا د ځانه بیان ورکړي د دیوبند مفتی اعظم سے بیلی دی چې خزه چې دا د ملک وزیر بادشاہ او مشر وزیر جوړې دیش الک عاصم شوی دا مونږ منلې دا فتوی سکوي په خبر ګستر ګوړاند شي د فتوا ضرورت څه ده ایو خزه جواده شو د میړه پوزه نه وای خزه ورتل به پوزه لای ور کړل خور دا بونجه چې د ماته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزه چي نو مونږ دا بونجه په سرو زرو پوزه منلې ده چې دې قوم منتخب کړي خدای پوهیږي قوم پوهیږي فیصله پوهیږي زموږ څه کار دی ورته فتوی چې مولا ور کوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولی ور کوي اغم دو یو مستقل دنیا پیر دے خلق اللہ سنہ سپیدا دا بت پرست زامن دا مشرک زامن چی دی تور توایا چی خدای پاک بیگا چی دے دا اسمان نا گلو نا راورول وی بخوا او کارتا ہے چی پلانی ملنگ چی دے بیگا دا اسمان نا گلو سبحان اللہ سبحان دا آغا دا مشرک و دا پلیتی زامن کوي خدای دا کار کړی دی پړې نه لګي او کوي پیر صاحب دا کارو کا پیر ټوله شپه د غلو ډک تیزونه چي
ټول شپه پوسکایا چې دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قران کا په دیو خره اندام سړی چې داسې پروتي یو لاس دی خوای یو دی خوای یو خپې دی خوای ملای پزمکه نو اندام خو پروتي کا دا به ضمیر اخوت قران دا ته هم چې زما پیر بیگا اندام پروت تاسو خیال راغی نو عرض میں داؤں چې چرته دا قومي یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نو ادا ثابته ده چې خزه سربرای مملکت جوړې دیش قرآن او حدیث نه ثابته په خبر ګوراند شي قرآن کې کم ځای کې قرآن کې کم ځای دی د منصب خرچ علی دی مون قرآن نه دی ویلې یو کار دې شوی دی نو هر سړی خپل نمبر جوړ هغه بیانونه به ورکي چې زمام نمبر جوړ شي ګوره کڅې راکړه او پس غلی کې نه د خدای د قهر انتظار کوي چې کله به در باندې نازلېږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلق په زلزلو په جهازونو غرزیدو تباه کولی شي خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به رانیسي او رانیولي یې ان شاء الله خلاصېږي بنا او نه به تختیدې شي وغلی کې نه پاره که مولا دې ځان له په قهر اخته دی که پیر دې ځان له په قهر اخته دی په دې خدای خاطر وکړي د رسول خاطر وکړي لک سړی توپ خو زده کوي خیر داد ملک دی اخبار دی سبب سبا کما پورې دا لکای چاره وتړلم اخبار کې به ور زه دیوان ټوټونه بیا کړ خبر بم نه خیر دې ملک سے گرفت پکار دا دی چې کوم بیان اخبار کې راځي چې دا بیان ورکون کی دسخط ور سره خسته انفارمیشن محکمه څه لپاره سنسر خو کې چې د حکومت خلاف کوم شی په کې راځي نو هغه سنسر کیږي او دې لپاره سنسر نشته چې هغه دا بیان چا ور کړی دی د دې ذمہوار سره څوک دی نو عرض می دا عزیزانو چې اوس مونږه د کدي زمانه خبرې کوو لګیایو سور له سوا کال رستو تلی اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن غوندې قانون په یو ملک کې پروت وي او داغه ملک فیصله بیا د انګريز په قانون باندې کیږي هغه ملک د لعنت قابل دی کنه